پاکستان ډیر په بد وضعیت کې ده. له داسې وضعیت سره مخ ده چې هیڅ باور یې نه کېږي. دوی ته موږ خاوره ورکړه، بیرته راپاڅېدل، له موږ سره یې دښمني شروع کړه. کله چې د کرزي حکومت و نو پاکستان په افغانستان سختې نخرې وکړې، خو ما یو ځل مخکې هم ویلي وو چې کله به د بابا وار وي او کله به د بیبي وار وي. وخت راتلونکی ده چې خپله خاوره به هم بیرته ترې واخلو او د کړو به ورسره ضرور حساب وکړو. ملګرو، پاکستان له داسې حالت سره مخ ده چې هیڅ اټکلی نشي کېدی. له پاکستانه لاره ورکه ده چې اوس څه وکړي. قیمتي غربت، مالیات، د پاکستان ولس نه پوهیږي چې څه وکړي. دوی د افغانستان په پیسو مست ول. ملګرو، کله چې په اولو کې افغان تجاران لاهور ته تلل، پنجابیانو ډالر نه پیژندل، وایي دا څه دی، نو په وروستیو کې بیا ویل چې ډالر دی دو. دوی زمونږ په پیسو غوړول، که نه د دوی تجارت هیرا منډوي ده. زنده باد اشرف غني. له موره یو وي، د ولس دعا در سره ده. که نور د هیڅ هم نه وي کړي نو دا یو کار دی بس ده. ملګرو، راځئ چې وګورو پاکستان له کوم بد وضعیت سره بیا مخ شوی ده. درنو لیدونکو او مینوالو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. ویډیو تر اخره وګورئ چې ځان پرې وپوهوئ. په پاکستان کې د عمران خان د حکومت تر راتلو وروسته ګراني او بیکاري دومره زیاته شوې ده چې ویل کېږي تیر کال 2013 کې 1 میلیون کسان بیکاره شوي دي او همداراز کال 2019 کې هم 1 میلیون کسان بیکاره شوي دي. د ځینو رسنیو د راپورونو په وینا پاکستان کې ګراني ډیره زیاته شوې ده چې له همدې امله ډیری شرکتونه خلک له کارونو ویستي دي او همداراز ډیری خلک بیا د کارونو د نشتوالي له امله سره ټکوي. پاکستانی اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وایي چې د فقر له کرښې ښکته چې کوم خلک ژوند تیروي، په پاکستان کې به د دغه خلکو شمیر ډیر ژر له 40 سلو واوړي. دغه اقتصاد پوه هم دا راز په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې د عمران خان د حکومت له راتلو وروسته د 80 کلدارو ډالر 150 نه واوښته. همداراز له ترکارۍ نیولې بیا په هره برخه کې ګراني له حده ډیره شوه او له دې سره بیکاري هم زیاته شوه چې په تیرو 2 کلونو کې 2 میلیونه پاکستانیان بیکار شوي دي او ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د یادولو ده چې په پاکستان کې د حکومت پر ضد سخت لاریونونه او احتجاجونه هم ترسره شول چې نه یوازې سوداګرانو او دکاندارانو د پاکستان د حکومت پر ضد لاریونونه وکړل، بلکې د پاکستان د علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم د عمران خان د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه وکړل او د هغه د حکومت د ړنګولو نارې وهلې، خو نوموړی ناکامه شو. همداراز په پاکستان کې نور ستر سیاسي ګوندونه هم د عمران خان پر ضد دي او وایي چې د له حکومت راتلو سره سم پاکستان د تباهۍ پر لور روان شوی دی. همداراز پاکستان په تیرو 2 کلونو کې ډیر زیات پور هم ترلاسه کړی دی او د نړیوالو صندوق د یو راپور په وینا چې د پاکستان اقتصاد په ډیر نازک حالت کې دی او که چیرته پاکستان سختې او عاجلې پریکړې ونه کړي نو اقتصاد به یې تباه شي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ.